دغه راډیو د ټولنیزو پاڼو درنو کتونکو بیا هم ښه راغلاست. زما سره د ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړي عبدالمالک شتون لري. ملک جان ستړي مه شئ. ستړی مه شئ، مننه. ډېره مننه. ملک جان دا راته ووایه سږ کال په شپږیزه لیګ کې ډېر څه وځلېدلاست. څومره راضي یاست له خپل پرفارمنس څخه؟ زه خو ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې اول ځل مې د شپږیزه کې میچونه وکړل او بیا داسې ښه پرفارمنس مې وکړ چې څلورم نمبر راغلم. دې لسټې کې هم داسې د دوم نمبر سکورر وم. نو ډېر زیات خوشحاله یم او داسې به انشاءالله خپل کوشش مهنت به کوم چې بره لیول باندې داسې پرفارمنس وکړم. د دغه لوبو لپاره مو څومره چمتووالی نیولی و؟ مهنت خو م ډېر زیات کړی ده. هر ټورنمنټ چې راځي هغه ته خپل مهنت پکار دی. زه دلته اوس چې موږ راغلو T20 دلته لږ باید هر سټرایکر سره لوبه وسي. په ون ډے کې باید داسې نوي پنځه نوي سټرایکر سره لوبه وسي. دې ته هر یو ته خپل فارمټ ته موږ ګورو، هغه ته مطابق پر مهنت کوو، خارق او نتیجې تاسو ګورو. دا چې تاسو کورنۍ کرکټ ښه پاس کړی دی، راتلونکي کې د ملي لوبډلې هم یو ورځنۍ لوبې سته او هم ټیسټ لوبې سته. هیله لرئ چې په هغه لوبو کې به اخیستل سي؟ هیلې خو م ډېرې دي او انشاءالله خدای مهربانه. که چیرې په هغه لوبو کې واخیستلاست بس مینوال چې کومه هیله له تاسو څخه لري، کرکټ بورډ یې لري، لوبغاړي لري، ایا هغه هیلې به پوره سي؟ د موږ په لاس کې خو نور شی نشته دی. د موږ لاس کې خالي مهنت خواري ده او له ښه سوچ سره لاړ شو او نور به هر څه به الله پرېږدي چې الله څه غواړي. ستا د ښه ځلېدلو په هیله. مننه. خیر اوسې.